الحمدالله نامتو باکسر د قرنطین وخت کې څنګه اسلام قبول کړ. السلام علیکم قدرمن دوستانو، هیله لرم جوړ وغوئ. که غواړئ پوره معلومات ترلاسه کړئ نو د ویډیو تر اخره راسره اوسئ او که موږ چینل نه وي سبسکرایب کړی همدا اوس یې درسره سبسکرایب کړئ. د ازادي مبارزې نامتو لوبغاړي اوت په رسمي ډول ومنلي چې اسلام مقدس دین یې قبول کړی. اوت چې جرمنی دی او په بېلابېلو زلمي سیالیو کې یې لوبې ترسره کړي، وایي کورونا وایرس راته د موقع برابر کړه چې اسلام مبارک دین قبول کړي. هغه خپل پر انسټاګرام باندې ویډیو خپره کړې او په دې کې یې کلمه ویلې او خپل مسلمانېدل یې اعلان کړي. اوټ په دې ویډیو پیغام کې زیاته کړې، د کورونا وایرس ماته د موقع برابر کړه چې خپل اصلي دین پیدا کړم. اسلام کلونه مخکې ما انتخاب کړی و، خو هغه وخت می ځان په کارونو مشغولاوه او ځان ته می ډېره ایسته. اوس می په دې حساسو شرایطو کې اسلام مبارک دین قبول کړ. زما باور اوس قوي دی. زه یوازینی خدای جل جلاله پیژنم، شهادت ورکوم او ویاړ سره وایم چې زه مسلمان یم. دوستانو مننه چې د ویډیو تر اخره راسره وئ. کوم ویډیو خوښه شوې وي نو ضرور یې درسره لایک او شیر کړئ او که موږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو درسره سبسکرایب یې کړئ.